دا هارت درته اوس جوړوم. ما تاسو ته ویل چې فار ایگزامپل دا زمونږ یو کف دی. تاسو ته مخامخ یو دغه دی. ما تاسو ته ویل دلته کلیویکل دی. دا کلیویکل دی او دلته فیفت انټرکاسټل سپیس دی او دلته به زه سټرنم جوړ کړم. د سینې د هډوکي ته سټرنم وایي ښه. او ریبس دي دلته به فیفت انټرکاسټل سپیس جوړ کړم. فیفت انټرکاسټل سپیس به جوړ کړم. اوس دلته وګورئ دا هارټ به ستاسو د لیفټ سایډ ته پروت دی ښه. دا به دلته د دې د افکس به دلته رسېدلی. دا به دې سپیس کې دی ښه. نو دا ریبس به ترې زه لږ ورانه کړم. ډېر خلک به یې ابجکشن کوي. دا هارټ چې کومه دی دا داسې پروت دی ښه. دا کونیکل شیپ دی ښه. دا هغه شان نه یو وخت مې چېرته جوړ کړو. دا داسې دا څنګه سټرکچر چېرته ما جوړ کړو په دا هارټ په دې طریقه باندې ښه. دا پکې یو ایټریم دی. دا بل ایټریم دی. دا د ممبرین ته او دا یو وینټریکل دی او دا بل وینټریکل دی. صحیح ده. دا او دا د پیسټ برابر پروت دي. ما تاسو ته وویل چې دا په دې مډ کلیویکولر لاین باندې به تاسو ته میلاویږي او په دې فیفت انټرکاسټل سپیس کې دلته دا اپیکس دی. اپیکس ښه. بیا چې کله ډاکټران شئ نو بیا به سټیتوسکوپ دپاره دا تاسو ته ضروري چې اپیکس بیټ پې بیا تاسو ته ګورئ. نو دا هارټ دی او دا د یو دغه برابري. اوس که دا هارټ زه راوالم او دلته یې زه تاسو ته جوړ کړم صحیح ده. نو په دې کې به زه تاسو ته دا دی چې کومه دی دا او دا چې کوم دی دا برته په بدل او دغه دوه برته په بدل رائټ سایډ او لیفټ سایډ اف دی هارټ. زه برته رائټ سایډ اف دی هارټ اول جوړ کړم. رائټ سایډ اف دی هارټ برته اول جوړ کړم. اول برته لیفټ سایډ اف دی هارټ جوړ کړم چې آسان جوړ شي. لیفټ سایډ اف دی هارټ کې به بیا زه ستاسو نه تپوس کوم چې څه شی دي. په لیفټ سایډ اف دی هارټ کې به دا سټرکچر زه تاسو ته ووایم. دې ته وګورئ دا سټرکچر یې ما تاسو ته جوړ کړو. دا زمونږ رایټ ایټریم دی. دا څه دی؟ رایټ وینټریکل دی. دا زمونږ څه دی؟ لیفټ ایټریم دی. دا څه دی؟ لیفټ وینټریکل دی. اوس دلته وګورئ دا وال درته پکې جوړوم. په دې باندې به جوړ کړم. په دې کې وال دی. دا به ورته لږ زوم کې چاته نه ښکاري. په دې کې 3 کسب لګېدلي دي ښه. 1 2 3 کسب او دا ورته په بلیډ جوړ کړم. انټیریयर اینڈ پوسټیریور 2 کسب. دا زمونږ کوم وال دی؟ ټرای کاسپیډ وال دی. او دا کوم وال دی؟ بای کاسپیډ. ټرای کاسپیډ ته ټرای کاسپیډ ولې ویلی وو چې که دا تاسو چک کئ نو دا زمونږ په دې طریقه باندې جوړه دي. 1 2 3 دا
ډاونورډ کولاویږي او اپورډ نه کولاویږي او دا بایکاسپیډ دی. انټیریر اینډ پوسټیریر کسپ نه جوړ دی. ښه په دې کې ما تاسو ته وال جوړ کړی و په دې دغه کې دې ته ما څه ویلی و پلمونري وال مې ورته ویلی و او دې ته موږ کوم وال ویلی و ایوارټیک وال هم ورته ویلی و. دې دواړو ته موږ سیمیلونر وال هم ویلی و او بایکاسپیډ وال ته ما مایټرل یا میټرل وال هم ویلی و. مایټرل اوس دا سټرکچرل هم دا رګونه مګونه پسې نه جوړوم چې تاسو ته لږ واضح شي دا ډایګرام. ښه دا زموږ دا اول برته په دې کې یو فایبر سټرکچر وکړم. دا فار ایگزامپل دا فایبر سټرکچر د دې پاسه دا به لږ زه دغه جوړ کړم چې نور هم کلیر شي. او دا به په یو ممبرین کې بند کړم. دا دوه ممبرین دي. دا که تاسو وګورئ دا د یو بل سره ډایرکټ نه میلاو د دې والز. ښه دا په دې سیپټم باندې د یو بل نه فایبر سټرکچر باندې د یو بل نه جدا دي. دا دغه وال دی. ښه دا لږ تک دی او دا لږ تین دی. دا ایټریم دی. ایټریم دلته وګورئ دا زمونږ دا داسې. ښه دا څه شی دی او دا څه دی لیفټ وینټیکل. دا یو وال دی نو دا وال څه دی دا تک دی او دا د دې وال دی نو دا څه دی تین دی. اوس دلته راته دا بل ورسره جوړوم. دا د دې څه دی وال دی. دا د دې څه دی وال دی. دا څه شی دی رایټ ایټریم او دا څه دی رایټ وینټریکل. دا څه دی وال دی او دا څه دی تین دی ایز کمپیر ټو د دې خو تک دی ایز کمپیر ټو د دې. یعنی
دا رائټ ایټریم. نو دې مطلب دا دی چې کله زمونږ سره دا پمپینګ کوي نو دا ډیر په های پریشر باندې بلډ پمپ کوي. دا څه کوي؟ ډیر په های پریشر باندې بلډ پمپ کوي. د دې د وجې نه الله تعالی دا لږ مضبوط جوړ کړی دی ایز کمپیئر ټو دا جسټ لنګس ته پمپ کوي، لنګس ته. اوس زه داسې کار کوم چې دا دوانه هارټ ته یو بل نه بیلوم، یو طرف ته دا لیفټ سایډ اف دی هارټ جوړوم، یو طرف ته دا رایټ، او دا دلته دغه کوم چې په کومه طریقه باندې دا زمونږ سره څه کوي؟ بلډ سپلای کوي. صحیح ده؟ په دې کې خو مشکل نشته. نو دلته اوس وګورئ ښه په دې ښځه کې جوړو. دا زمونږ سره دلته لنګز دي. د لنګز خو تاسو ته پته ده چې دوه دي، یو دا لنګز دی، یو دا لنګز دی. دا هارټ په دې ځای کې ښه، خو دا د ایکسپلینیټري پرپز دپاره لاندې جوړوم. دلته به زه کم دغه جوړ کړم پریډ چې زه جوړوم نو ټول عمر به دا کم سایډ وي؟ دا به لیفټ وي. اکسیجنیټډ بلډ به دلته راځي دا، او پرایډ سایډ جوړوم دا به کوم وي؟ بلو باندې دا به ډي اکسیجنیټډ وي. اوس وګورئ دې ته، او دا په دې کې پیریکارډیم دی. او په دې کې پیریکارډیل فلویډ دی. دا هارټ دی. اوس وګورئ دلته چې کله ډي اکسیجنیټډ بلډ د دې هیډ او د دې نه د سپیریور وینا کیوا په ذریعه باندې رایټ ایټریم ته راشي، رایټ ایټریم ته، او د دې لیګ نه او د دې ډیفرنٹ پارټس اف د باډي نه د انفیریور وینا کیوا آی وی سی په ذریعه، او دا چې کومه دی اس وی سی سپیریور وینا کیوا دې په ذریعه راشي. نو دا دې ته راشي او دې ته موږ څه ویلو؟ رایټ ایټریم. د دې رایټ ایټریم دا وال بندي ښه، دا وال بندي په دې ټیم باندې دې دا والم بندي، او دې ته د دې یو لنګز نه دوه او د دې بل لنګز نه دوه وینز راغلي، او دا اکسیجنیټډ بلډ راوړي. اکسیجنیټډ بلډ به چېرته راځي؟ دا به لیفټ ایټریم ته راځي. اوس کله چې دا ډک شي د اینې نه، د اکسیجنیټډ نه او دا د ډي اکسیجنیټډ نه، دا به کنټریکټ شي، دا کولاو شي. دا چې کولاو شي نو دلته ډي اکسیجنیټډ بلډ دلته راشي، او دلته کم بلډ راشي؟ دلته اکسیجنیټډ بلډ راشي، اکسیجنیټډ بلډ. اوس وګورئ دا کنټریکټ شي په یو ټیم باندې، نو چې په یو کنټریکټ شي نو دا ډي اکسیجنیټډ بلډ رایټ او لیفټ لنګ ته پمپ کی، او دا ډیفرنٹ پارټس اف د باډي ته، ډیفرنٹ پارټس اف د باډي ته، چې د دې نه رګونه سر تم تللی دي، د دې نه لاسونو تم تتلي، خپو تم تتلي، او چې ډیفرنٹ آرګنز دلته پراته دي هغې تم تتلي دي. نو په دې طریقه باندې زمونږ سره رایټ اینډ لیفټ هارټ اف چیمبر اف دی هارټ زمونږ سره د دوو چیمبرو په شان کار کوي. یو اکسیجنیټډ بلډ ډیفرنٹ پارټس ته ورکوي، یو ډي اکسیجنیټډ بلډ ورکوي. اکسیجنیټډ بلډ د کوم طرف نه ځي؟ د لیفټ نه، او ډي اکسیجنیټډ د کوم نه ځي؟ د رایټ نه. او اکسیجنیشنز دپاره چېرته ځي؟ لنګس ته ځي. اوس وګورئ دلته زمونږ سره دا رایټ سایډ چې کومه دی، لیفټ سایډ دا برین ته بلډ ورکوي، دا د مسکولوسکیلټل سیستم ته ورکوي، دلته جی آی ټي ته هم ورکوي، ډیفرنٹ سیسټمز ته دا بلډ ورکوي. دا ډیفرنٹ سیسټمز ته تللی دی، څه ته تللی؟ ډیفرنٹ سیسټمز ته. او دا سرکولیشنز چې کومه دی دا جسټ دی لنګس ته تللی دی، لنګس ته. د دې د وجې نه موږ ووایو چې زموږ د باډي سرکولیشنز چې کوم دی موږ ووایو چې دا په دوو کې موږ ډیوایډ کړی. هغه سرکولیشن چې کوم د زړه او د لنګس په منځ کې دی هغې ته موږ پلمونري سرکولیشن ویلی، او هغه سرکولیشن کوم چې د لیفټ هارټ او د ډیفرنٹ سیسټم په منځ کې دی هغې ته موږ سیسټمیک سرکولیشن ویلی. څه مو ورته ویلی؟ سیسټمیک سرکولیشن. پلمونري سرکولیشن د هارټ اینډ لنګس په منځ کې دی، او دا د اکسیجنیشن دپاره دی چې اکسیجنیشن وشي، په بلډ کې اکسیجن شامل شي. او سیسټمیک سرکولیشن بټوین هارټ اینډ ډیفرنٹ سیسټم په منځ کې دی،
ډیفرنٹ سیستم د دې لپاره دی چې دا اکسیجن نیوټرینټ اینڈ هارمونز میډیسن اټسټرا دا شیان چې کوم دي سیستم ته ورکي او د سیستم نه بیرته څه کی گین کی. نو اوس به موږ په دې باندې خبره کوو چې دا پلمونري سرکولیشنز دلته د دې ځینه لنګس ته بلډ څنګه وړي او دا اکسیجنیټډ بلډ ډیفرنٹ سیستم ته څنګه وړي. نو دا هارت به موږ رخلو او دا لنګز به موږ رخلو دا به په دې ځای کې پټ کوو او ډیفرنٹ ټیشوز ته به دې نه کنیکشن کوو. لاول به موږ د دې لیفټ سایډ خبرو وکړو چې د لیفټ سایډ نه دا رګونه کم ځای ته تللي دي او بیا ور دې رایټ سایډ نه موږ وکړو او بیا به وګورو چې دا بلډ څنګه ترانسپورټ کوي. صحیح ده.